سلامونه د ملکی هیلې احترامات په دې له شتو به روغ جوړ د صحت او عافیت جامع او پرتان ولرئ. آیا غواړئ چې په خپل موبایل کې دوه واتساپ یا هم دوه میسنجر، دوه فیسبوک او همداسې زیات سوشل میډیا یا هم داسې نور اپلیکیشنې، ګیمونه او داسې هر څه چې تاسې غواړئ د یو په ځای یې څو دانې وکاروئ؟ نو که ځواب مو هو وي ویډیو تر اخره وګورئ. او نو هغه خوندور اپلیکیشن کوم اپلیکیشن دی، څنګه کار کوي، راځئ په نننۍ ویډیو کې ټوله مکمله طریقه درته ښیم. نو دا اول چې تاسې لاړ شئ خپل پلی سټور به راخلاص کړئ. د پلی سټور د راخلاصېدو نه وروسته به تاسې دلته چې تاسې دا کوم اپلیکیشن د سکرین په پرده وینئ دغه به تاسې ځان ته انسټال کړئ. هر کله مو چې دا اپلیکیشن را انسټال کړ د هغې نه وروسته به تاسې دا راخلاص کړئ. کله مو چې راخلاص کړئ په دې منځ کې به هیڅ هم نه وي. دا تاسو چې کوم اپلیکیشن وینئ دا ما خپله راچولی دي دې اپلیکیشن ته. نو په دې کې هر یو تاسې کارولی شئ. په دې کې تاسې کولی شئ چې کوم فیسبوک چې ستاسې په موبایل کې آلریډي و نو هغې نه غیر تاسې بل اکاونټ په دې کې جوړ کړئ. په دې کې نوی اکاونټ جوړ کړئ یا پکې بېرته هماغه راوباسئ. خو نوی اکاونټ چې بعضې داسې زیات ملګري وي چې د هغې سره فیسبوک اکاونټونه وي یا هم ورسره واتساپ نمبر وي نو هغې لپاره ډېره مهم او ضروري ویډیو ده. نو څنګه د کولی شو چې دلته یو اپلیکیشن ورزیات کړو او څنګه یې ورواچوو؟ نو راځئ دلته لاندې راشئ او په دې پلس نښان باندې کلیک وکړئ. هر کله مو چې د پلس نښان باندې کلیک وکړئ ستاسې د موبایل ټول اپلیکیشن چې ستاسې په موبایل کې شتون لري درته ښایي او ټول هر څه چې تاسې غواړئ هغه ټول اپلیکیشن به تاسې په دې کې ووینئ. له دې نه چې هر یو ستاسې زړه وي، هر یو مو خوښه وي، هغه تاسې کولی شئ چې انسټال کړئ، یعنې هلته هغه ځای باندې راولئ. نو له دې نه موږ دا یو ټلګرام راخلو. نو کله مو چې ټلګرام راواخیستل نو را به شي په دې لاندې هغه باندې به کلیک وکړئ په دې ځای. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ د هغې نه وروسته دا ځي هلته جمع کېږي. تاسو ته به یې زه ټول په ثبوت سره وښیم. نو ملګرو داسې تاسو وینئ ټلګرام دلته اضافه شو موږ سره. که غواړئ یو بل هم تاسې ور واچوئ نو بیا پلس نښان باندې راشئ بیا کلیک وکړئ. هر یو چې ستاسې خوښه وي هغه وکاروئ. اوس دلته ملګرو تاسو ته به ښکاري چې هر یو اپلیکیشن ستاسې خوښه وي، ستاسې زړه وي، تاسې کولی شئ هغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې دوهم ځل لپاره د دریم ځل لپاره تاسې انسټال کړئ او درې څلور ځایه وکاروئ. نو که ویډیو مو خوښه وي نورو دوستانو سره ضرور شیر کړئ او د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل اسلامي خان ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. د لوی الله په امان.